هلکانو تاسو ولې پانسېدئ؟ سر دا د زنانو دپاره اوس به د هلکانو دپاره کلاس 10 وکړو. کلاس 10. اوکې thank you تاسو کښېنئ. دا مشر نه ښکاري. یاره ماسټر صاحب ویم هغه به چا سره ناست یو دوپې وولي تاسو ته خو معلوم دی که نه. سر کیدای شي چې هغه بیمار وي. غلی کېنه جینۍ غلی کېنه تا ته څه پته ده چې بیمار دی. ویم سهار وختي مې په خپلو سترګو ولیده د پانچو والا په دوکان ناستو پانچې خوړل. اوکې معافي غواړم په مو لږ ناوخت شو خفه نه شو. ته په وخت کله راغلی چې نن به په وخت راتلې. مشره کلاس ته د راتلو څه طور طریقه وي؟ نو که رښتیا را باندې ویایې که نه ماسټر صاحب نو نه خو خلا که زه چې ګاڼې ته ځم یا ننوتو اجازه ته هم نه اخلم. ګوره په ګاڼې کې او په کلاس کې فرق وي. نو ماسټر صاحب فرق خو شته فرق خو ډېر زیات دی خو چې لکه څه که نه زه چې په کلي کې 100 روپۍ بنډې اخلم نو ته خبر یې زړوکی وې تللی کم دومره کې ډېرو کې بیا یې کوله ته یوسم دلته په خور کې چې زه 100 روپۍ بنډې اخلم نو ګوتې کې یو کې داسې دا به منې خورې خمبسې او اډرکې د وازګو کې ته خو چې د روزانه چرګان خورې. پلیز خاموش. مشر جی جناب جناب نه کنه سر. لیکچرر ته سر وایي. مشره ته په دې کلاس کې د ټولو نه سینیر یې پوه شوې نو ته به د دې ټولو اټنډنس اخلې یعنې حاضري به اخلې. اوکې انډرسټینډ. ماسټر صاحب مشر صرف حاضري اخیستی شي نور دی په 115 په خپل هم نه دی. سرخه زه یې حاضري لکه شمېر یم یې ښه 55 جناب نه رښتیا سر وړکې خو ټول پوره دي برابر ناستې کلاس کې که نه خو یو وړکی نه راغلی دا یې منې. اوس تاسو ټول خپل کتابونه راواخلئ. سکه د ټوخي په هوتله ولې ماسټر صاحب وویل چې کتابونه راواخله. خبره خو وره که نه هغه وایي چې کتابونه کلو کې وایي ناجوړه ته خو په هېڅ نه پوهېږې. والله چې لږ نن سمه خبره وکړه په رښتیا او ناجوړه دی. ته ولې په دې جز پورې نښتې؟ بای دا څه شی کوي ناجوړه ته به ناجوړه نه وي